دوستانو سلامونه. که غواړئ ستاسې د انسټاګرام اکاونټ یا حساب ستاسې له اجازې پرته کله چې څوک ستاسې اکاونټ کې کار لري یا لاسوهنه کوي تاسو ته نوټیفیکیشن راشي ستاسې ایمیل ته، نو تاسې به لومړی انسټاګرام ته لاړ شئ، بیا به په پروفایل باندې کلیک کړئ او بیا درې خانو باندې هغه نه وروسته نوټیفیکیشنز آپشن باندې به کلیک کړئ. لاندې به راشي دلته ادر نوټیفیکیشن ټایپس کې ایمیل نوټیفیکیشنز په دې آپشن به کلیک کړئ. نو ایمیل نوټیفیکیشنز کې به تاسې دغه وروستی آپشن اس خو 15 ډوله آپشن دي، خو تاسې به دغه آپشن چې فعلا ګوري دا زما د انسټاګرام اکاونټ دا آپشن فعاله ده، نو که ستاسې دا ډول غیر فعال و تاسې به پرې کلیک کوئ، فعال به یې کوئ. دې سره کله هم ستاسې په انسټاګرام اکاونټ کې کوم مشکل راځي، مثلا که د کاپي رایټ وي او که همداسې نور، نو تاسو ته به دې په اړه نوټیفیکیشن ستاسې کوم ایمیل چور کړی نو هغې ته به یو ایمیل راځي.